په بغلان ولایت کې ځوانان او قومي مشران وایي چې زر تر زره د طالبان له افغان حکومت سره د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي او د جګړې په بس کولو سره د له حکومت سره وربند وکړي. دوی وایي چې ټول خلک په هیواد کې له جګړو ستړي دي او په طالبانو غږ کوي چې ولسي غوښتنې دې ومني او د وربند په کولو سره د له حکومت سره په کور دننه د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. خواهش میکنیم که دیگه در وطن ما جنگ نکنیم. جنگ ما رو در رکود قرار داده، جنگ ما رو از همه ابتکارات باز مانده، جنگ ما رو شکست داده. ما میخوایم که صلح بکنیم. جنگ راه حل نیست و برای کلیدی که با صلح بکنیم، بیاین آتش بس بکنیم، بیاین به وطن خدمت بکنیم. دیگه ما رو از زیارت بارونیا مراجعه. د سولې خو اول پړاو اوربند ده، د سولې خو اول پړاو آتش بس ده. په کلونو کېږي چې دا مسله روانه ده، دا معضله روانه ده. حتی د موږ سیاسون د موږ طالبان مشران په دې ونه توانېدل چې اوربند منځته کړي او آتش بس منځته کړي. د یو انسان قیمت ټوله نړۍ هم نشي پوره کولی. هره ورځ انسانان مري، هره ورځ زموږ په لسګونو انسانان په سړکونو باندې، په جوماتونو کې، په مکتبونو کې، په مدرسو کې، په کلو بانډو کې هر چیرته قرباني کړي. مدني فعالان او د بغلان اوسیدونکي وایي د جګړې دوام د حل لار نه ده او په طالبانو غږ کوي چې ولسي غوښتنې دې ومني او زر تر زره د جګړه بس او اوربند اعلان کړي. دوی وایي د جګړې د دوام له امله هره ورځ افغانان قرباني کېږي او نور نه غواړي چې د سولې او اوربند پر ځای جګړه دوام وکړي او افغان ولس قربانی شي. مذاکرات صلح و پروسه صلح بین الافغانی کار را آغاز بکنن تا مردم افغانستان در یک آرامش زندگی بکنند. مردم یعنی 40 سال میشه در جنگ هسته، علی خداوند رامی میاره یعنی مردم میگه بچی تور شود. نه طالب است کی است برادر ما و شما است، یعنی حکومت هم برادر ما و شما است. د بغلان د ولایتي شورا رئیس او سرپرست والي هم وایي چې طالبان د نور جګړه ودروي او د افغانستان د آبادۍ او هیوادوالو د هوساینې لپاره دي د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي او له حکومت سره د اوربند وکړي چې ولس پرته له ویرې آرامه ژوند وکړي. از مخالفین به خصوص طالبا خواستی را دارم که بیاین دست بکشین از خشونت، بدبختی. ما و شما دست به دست هم بتیم و بتانیم این وطن جور بسازیم، از که مردم ما در یک فضای صلح و امنیت زندگی بکنه و مردم واقعا خسته شده. ملی دولت اسلامی افغانستان با برادران خود یکجا شوند به خاطر آبادی وطن، به خاطر شریفایی وطن، به خاطر آرامش مردم ولایت بغلان. د بغلان اوسیدونکي وایي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول قشرونه او د ټولنې ټول وګړي چې په هر حالت کې ژوند کوي د جګړې له دوامه خوښ نه دي او د سولې غوښتنه کوي. دوی وایي چې جنگ په هیواد کې د بدبختیو د دوام لوی لامل دی او طالبان باید ولسي غوښتنه چې اوربند او د بین الافغاني خبرو پیل دی ومني. طالبان بیا ټینګار پر دې کوي چې حکومت دې د هغوی هغه 15,000 بندیان خوشي کړي چې دوی لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.